بچې دې مزه ښه واه یو خو دا د ګوتو نه نه لیل کېږي دا څه مصیبت دی دا څه دي دا څه کوې مې بلوله اړولي دي بلوګې شوی دی بلوله دا وړمه ولې بلو به یې خوري زه به یې نه خورم و دا څه کوې راځه ما سره ښه یارېږه مه کښېنه دلته راځه وای دا خو زمری دی بګیره چې غمون دې به څه ټیم راځي ډېر اوبه شوی یم ملګرو خفه نه شئ ښه لیټ شو ډېره شکریه چې ته راغلې نو دا دې څه راوړلي واه دا څه دي دا خو د زمري بچی دی مه کټئ ګر داسې کوې راځه واه مګلي دا دې څه راوستو تا ته پته ده چې د دې انجام به تا ته څه میلاوي دا ماشوم بچی به زموږ څوک وي پرېږده چې لوی شي بیا به ځي ځان ته په خپله مخه د دې مور څه شوه دا خو ما په سیند کې وموندته اوبو نه مې راوښوی چې او بچ مې په وړۍ په کتر دا د ځنګل یو ډېر اهم رول ماپ کوم مګلي چا له هم د مور د بچي په منځ کې راتلل نه دي پکار کله هم نه مګلي دا په ځنګل کې پرېږده راځه نه بګیره هېڅکله هم نه زه چې دومره وړوکی وم تاسو مونتې وم نو تاسو زه پرېښودی وم ټیک وایي مګلي دا ونیسه ته د دې خیال ساته موږ د دې مور ګورو معلوم د شیرخان نه بچ کوه شیرخان طرف ته یې ورېبو نه ځي بګیره دا زه به ځم پورې هغې غارونو ته هلته به محفوظ ناست وي داسې راته ښکاري چې په دې لاره باندې زمری تللی دی لاړ دي داسې څوک لاړو هم داسې وګړي لاړه او د زمري بچی ورسره دا دی نوی دوست کوم طرف ته لاړو کوم ځای ته ځي چې زه ورڅه کم ورشم او تماشه یې وکړم هغه خو دې پورې غرونو طرف ته لاړو خو ګرسیرخان ته پته ونه لګي نه 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 به لګي ورته ها زه دا دی لاړم او شیرخان را روان دی هېڅ دغه ځای کې لږ لاره کښېنمه شیرخان زیری مې دله راوړی ټکاکي وایه څه زیری دی شابه زر وایه مګلي سره د خپل نوي دوست د منظري د بچي سره غرته روانه ده چپقه بې غیرته ما ته پته ده چې مګلي کوم ځای کې ده زه پسې دا دې لاړم اوس یې ګوره دا څه شو راځه چې ولې تښتې شابه اوس د مچو سره خبرې کوئ لاړم درنه مم بیرو ته ته څه کوې ته خېټې پسې راغلې که د ماشوم مور ګورې هغه د ومې لیده هغه د راغلی
چې راورسېدو غر ته راورسېدو وا چوټو څه شو دې کې به نشته خو چوټو بیا داسې لاړ نه شي چې څو پورې ستا مولونه کته شوي ګورې زما له خوا نه لرې مه ځه هغه د موږ روانه ده دې سره په منظرې بچې نه ښکاري چې دی چېرته څه کړ ولې مچو ته مکه درې تباکي موږ لیدې ولیده راځه چې ځو بسې شامه شابه ما ته زر ووایه زما بچی کوم ځای کې دی هغه زموږ دوست موږ سره پورې په غر کې پورې مخامخ غر کې تباکي مخکې شه شابه تا ته معلوم دی شابه ځه شیرخان مخې ته ښه نږدې نشم تللی چوټو دلته به کښېنې ښه تا ته زه اور بلومه چټه به ځې نه چې څو ستا مورنۍ پیدا شوي صحیح ده رڼا شوه ښه چوټو داسې کوې ځان پې سوځوي ورګې اوچتې ږدمه ښه دلته به اوچتې ږدم چوټو دلته کښېنه ښه دلته کښېنه او چې څو ستا مورونه مې راوشوي بهر به نه راوځي ښه دننه کښېنه صحیح ده زور کړه بای بای انسان بچیا کوم ځای به پټېږي اخر په لاس رالي هغه بل ملګری دې څه شو مکه شیرخانه ګور دې راسره ګورې اوبه دې سوځوم واپس شه داسې ورونه موږ ته ډنګېږي زما دوست ګورې غوسه کې راغلی دی پیدا مامودې کې چې دې ځای نه لاړ شئ ستا دا دوست دی واه تا دوست دی پلیز دې ته څه ونه وایې ماشوم دې دې ته دا څه ونه والا وایې ته مونږ په ده باندې یارئ لر شه زما د مخې نه تور شه تا ته د یو دوست او د یو مور د طاقت پته نشته در شه د خپل بچی واله او زه د مخې نه مې لر شه دا انساني بچی ما ته پرېږده نه هېڅکله هم نه ښه نو بیا ټیک ده زما مقابلې ته تیار شئ اوس بس ته هم پته ولګي ډېر خو انساني بچه تا ما سره ډېره خټه نیکي وکړه دا احسان به دې زه چاته هم خیر نه کومه بای بای الله پامان ټاټا موږلی ته خو ټیکي که نه چوټو او د عمر کوم ځای ده هغوی لاړل خو ما ته د چوټو ډېر یاد راځي ملګرو زموږ چینل پښتو کارټون سبسکرایب کړئ